السلام علیکم دوستانو. د نن په ویډیو کې به دوستانو غوښتنه ده چې یو نوی او جالبه ټریک چې دی هغه به راوړو. نو بالکل تاسو ویډیو وګورئ او ډېر معلوماتي او ډېر د فایدې ټریکس دی. راسئ چې ویې ګورو. جی دوستانو، یو ځل بیا هرکلی درته کوم، په خیر راغلاست. دوستانو بالکل دا ټریکس کې چې دی ستاسو کوم کنټیکټس نمبر چې دی هغه به د همیشه دپاره سیو وي. د دې دپاره تر ټولو مهم شی چې کوم دی هغه دی جیمیل یا ګوګل اکاونټ. دا اکاونټ یا دا اکاونټ د دې نه وروسته به تاسو راسئ کنټیکټس نمبر ته. دغه زما چې کوم نمبران دي تاسو کتلی سئ، دا په زرونو په سوونو نمبران دي. نو که چېرې زما څه موبایل ورک سي یا مثلا خدای دې نه کړي یا موبایل راڅخه غلا سي یا مثلا سیمې کارډ مې خراب سي، نو دا دونه نمبران به بیا زه چیرې پیدا کوم؟ نو نه پیدا کېږي. نو د دې دپاره مهم دا ده چې تاسو راسئ کنټیکټس ته، او د کنټیکټس نه بعد بیا تاسو راسئ دغه 3 ډاټ ته او بیا منیج کنټیکټ ته. نو چې کله دلته تاسو رالاست اول ځل به لاندې راسئ، دا ډیفالټ کوم سټوریج چې کوم دی دلته به راسئ. دلته به تاسو ته دا 3 اپشن درښکاره کړي چې تاسو نمبران په ټلیفون کې ایږدئ، تاسو یې په سیم کارډ کې ایږدئ، که تاسو په ګوګل اکاونټ کې یا په جیمیل اکاونټ کې ایږدئ. نو بالکل تاسو به دا ځای چې کوم دی هغه به پر کلیک کړئ او تاسو یې دلته راوړئ. اوس دوستانو ورځو، که ځینې نمبران په موبایل کې پراته وي، ځینې په سیم کارډ کې پراته وي، اوس یې موږ غواړو چې موږ یې جیمیل اکاونټ ته وروایو. نو بیا به تاسو دلته راسئ، اول ځل به شاته راسئ، دا امپورټ ایکسپورټ کنټیکټ ته به راسئ. دلته به بیا لوړ راسئ امپورټ کنټیکټس. چېرې تاسو دلته رالاست دا انټرفیس به تاسو ته ښکاره سي، تاسو به راسئ دا انټرنل سټوریج چې کوم دی دا به تاسو په کلیک کړئ. نو موږ تاسو به دلته اوس یو 15 سکنټه یا 10 سکنټه چې دی دې ته به انتظار وکړو چې دا زموږ ټول کنټیکټس چې دی دې سره راټول کړي. نو دا د کنټیکټس راټول سو، د دې څخه 2 دانې چې کوم فایلز دی هغه جوړ سو. نو موږ تاسو به دلته دا سلیکټ کړو، بیا به دا ډن پر د هغه نه وروسته چې کوم دی اوس وایي چې په دا ټول کنټیکټس نمبر چې دا 2 فایله جوړ سوي دي په دې کې چې هر څو کنټیکټس نمبر دی تاسو یې په ټلیفون کې ایږدئ که په ګوګل اکاونټ کې ایږدئ. نو تاسو په ګوګل اکاونټ کې کلیک کړئ او بیا دلته چې کوم امپورټ دی دا امپورټ به تاسو پر کلیک کړئ. نو چې کله تاسو امپورټ پر کلیک کړئ دوستانو، نو دا دی اوس به زه تاسو ته ښکاره کړم، تاسو کتلی سئ نمبران چې کوم وه هغه ټوټل دا دی روان دي او دلته چې دی دا دی سیویږي، د ځان سره سیف کېږي. نو دا یې طریقه ده دوستانو. هیله ده چې تاسو به یې زده کړې وي. تر بلې ویډیو پورې اجازت غواړم. د الله په امان.